دې دا ټولو خویندو چې موږ سره کومک کړی د یتیمانو ته چې ورسېدو او خدای دې هغوی ته اجرونه ورکړي. تشکر از خواهرای محترم که خط ما کمک کرد. ما اینجا فامیلا و خانواده‌ای که یتیم هستند، بیچاره و مسکین هستند، تقریبا حدود 50 خانواده را تلبیستیم. خدای دې ښه سره وکړي. الرحمن الرحیم. امروز 8 ماه مبارک رمضان 9 اپریل 2022 است. کمک ارسالی خواهران ما مبلغ 143,000 افغانی و مبلغ 44,750 افغانی برای ما ارسال گردیده است. الحمدلله امروز پول زکات و صدقات ارسالی این خواهران را مواد خوراکی داری نمیدیم و 50 فامیل های بیچاره و ایتام بعد از بررسی دقیق برایشان توضیح می نماییم. دا خوند تلمو سره کومک کړی، خدای دې دوی ته خیر ورکړي. دغه کوم کومک چې دغه خویندو کړی، خدای پاک دې همیشه همداسې جرأت ورکړي چې کومکونه له یتیمانو سره وکړي.